سلامونه د لندن په زړه کې د بي بي سي نړیوال مرکز ته راغلاست. زه سنا صاحب د نن له خبري سرټکو سره. پاکستان باید د ترور مقابل کې امن لده ترور د چال خوا کېږي یو دریځ لري. ولسمشر غني له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کړي. په افغانستان کې د داعش د ملاتړو په اړه غږیږي. کندوز کې جګړه طالب اورپاکو پرې له څو اړخونو بریدونه کړي دي. وروستی حال یې درکوو. او که د انځورونو شریکونکی اپ انسټاګرام کاروئ نو ښایي خبر یاست چې ستاسې په ډول 100 میلیونو نورو کسانو هم دې پاڼې ته مخه کړې. ستړي مه شئ. خپرونه کې د کندوز په اړه وروستي جزئیات لرو، خو پیل له بي بي سي سره د ولسمشر اشرف غني په ځانګړې مرکې کوو چې وایي په سیمه کې یو وخت د داعش ملاتړ شوی، خو بیرته یې ملاتړ کوونکي پرې پښیمانه شوي دي. افغان مشر دا ونه ویل چې د داعش ملاتړي څوک وو. دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان په ختیځ او شمال کې له داعش سره تړلو وسلوالو بریدونه کړي دي. ایمل پسرلی له کابله نور جزئیات لري. اقتصاد، ترهګري او امنیت لوی سرخوشي چې افغان ولسمشر ورسره هر ورځ مخامخ دی. ولسمشر غني سره مې په داسې وخت کې خبرې وکړې چې داعش په ننګرهار او کندوز کې بریدونه کړي دي. دوی راته وویل چې له پیله یې دغه ګواښ جدي باله. جلوګیري از د دوی مخنیوي زموږ دنده ده. دا مو له پیله تشخیص کړې وه او په هغه وخت کې مو چې کله په دې باب خبرې کولې خلکو فکر کاوه چې موږ دا خبرې د نړۍ د پام را اړولو لپاره کوو. خو د داعش ملاتړ څوک کوي؟ دا چې منطقې کې چا کوم وخت دوی ته مرسته وکړله او څه وخت پښیمانه سو هغه تاریخدانانو ته نه موږ د پخواني واکمن حامد کرزي غوندې ولسمشر غني هم د ترهګرۍ په برخه کې د پاکستان د دریځ روښانتیا اصلي خبره وبلله. اصلي خبره دا ده چې پاکستان باید د ترور مقابل کې امن لده چې ترور د چال خوا کېږي یو دریځ لري. دا نسی کولی چې خپل ملک منځ کې ترور مقابل کې ټینګ موقف ونیسي او هغه تروریستان چې د هغوی له خاورې نه د افغانستان د بربادي دپاره کار کوي هغوی باندې بل دریځ لري. ولسمشر په دې باور دی چې اقتصادي وضعیت ښه کېدونکی دی، خو اقتصاد هم په امنیت پورې تړي. افغان ولسمشر وایي اوس شاوخوا 9 میلیون قراردادیان او بهرني پوځیان افغانستان کې نشته چې له اقتصاد سره یې مرسته کوله. اوس ابخوا دور نسته چې پیسې بې له شرایطو راسي، اما موږ ابتکار نوښت دا ده چې موږ خپله ځان باندې شرایط وضع کوو او په دې اساس باندې هغه شفافیت او معصریت چې ضرور ده هغه به انشاءالله تعالی خلق کو. کابل کې ځینې له ډاکټر عبدالله سره د ګډ حکومت جوړېدل د لانجې یوه برخه بولي، خو ولسمشر غني یې نه مني. چې د المیم ما ټول د ما موږ فلسفه نه ده. اسلامي نړۍ کې موږ زښت ډېر لوی صفتونه لرو، اما قدرت ویش او قدرت باندې اجماع یو له موږ له ښه صفاتونه د تاریخي نظر نه ده. نو ولې ټاکنې؟ نه ټاکنې اوس ولې، اما ټاکنې په یو مملکت کې چې 40 کاله بحران نه وتلی او لا هغه ودې ته نه ده رسېدلی چې ټول ځان صحیح وبولي او له قدرت نه ونه ډارسي، هغه فضا نه ده اجازه شوې. کال واوښت د ستونزو د څرګندولو او شننې وخت و. د ولسمشر غني په وینا له دې هیڅ به د بدلون په هیله هڅې ګړندۍ کیږي. د دې مرکې بشپړه بڼه د شنبې په ورځ خپرېږي چې وروسته یې زموږ پر ویبپاڼه هم لیدلی شئ. همدغلته د افغانستان په شمال کې پر کندوز ولایت سلګونه طالب اورپاکو له څو اړخونو برید کړی دی. حکومتي چارواکي وایي زورورې جګړې لارې تړلي او خلک یې مجبوره کړي چې سړکونو ته ووځي. اورپاکو د ښار له عمومي لارې د ښار زړه ته ځان رسولی دی. ودانۍ یې سوځولي او د لنډ وخت لپاره یې یو روغتون هم نیولی و. طالبانو د کندوز پر ښار له دریو خواو هممهاله بریدونه پیل کړل او په لومړۍ، دویمه او دریمه ناحیه یې سختې نښتې وکړې. خو امنیتي چارواکي وایي د ښار د دفاع لپاره یې له ګاونډیو سیمو امنیتي ځواکونه ورغوښتي وو چې د طالبانو برید په شا وتمبوي.
د کندوز د عامې روغتیا مشر ډاکټر سعد مختار BBC ته وویل تر اوسه د بیپولو ډاکټرانو روغتون ته 4 مړي او 48 ټپیان وړل شوي چې د 10 ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل شوی. ویل کېږي د حکومت وسلوالو مخالفینو د کندوز د ولایتي روغتون کنټرول د 2 ساعتو لپاره ترلاسه کړی و. په ځینو سیمو کې خلک له خپلو مینو او کاروباره تښتي چې جګړه پکې روانه ده. د ښار ټولې هټۍ تړل شوي او په ښار کې څوک نه لیدل کېږي. خو د کندوز امنیه قمندان محمد قسیم جنګلباز بیا وایي ټول افغان امنیتي ځواکونه سره یو شوي چې دغه برید پر وړاندې سره یو موټی وجنګیږي. دشمن یو دفعه بیا د ملکی خلکو د کورونو نه په استفادې سره او خپل تروریستي اعمال شروع کړي. ان شاء الله په ډیرو ساحو کې د منځه تللی دي او موږ هغه تعقیبوو او شکست سره ان شاء الله مواجه کی. تاسو مطمئنه اوسئ. طالبان ادعا کوي چې په دغه بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو تر اوسه امنیتي چارواکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. او د نړۍ په نورو خبرونو کې داسې ښکاري چې امریکا او روسیه په سوریه کې د کړکېچ پر سر یوه جوړجاړي ته نږدې دي. ولادیمیر پوتین په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې دی او نن به ولسمشر اوباما سره وګوري. د ټول بحث کې مهمه خبره تل د سوریې د مشر بشار اسد د راتلونکي پر سر وه. واشنګټن تل ټینګار کاوه چې ښاغلی اسد د دنده پرېږدي، خو ښاغلی پوتین وایي چې د لرې کولو پر ځای د اسد ملاتړ وشي. د کاتالونیا بیلتونپالي ګوندونه وایي په سیمه ییزو ټاکنو کې بریا دا واک ورکوي چې له اسپانیا خپلواکي واخلي. یا د دې وي چې دوی د ټولو رایو تر 50% لږې ګټلې دي. د لوی بیلتونپالي ټلوالې مشر ارتورو ماس وویل اوس به د اسپانیا په شمال ختیځ کې د یوه نوي هیواد په لټه کې شي، خو مادرید پر خپلواکۍ هر ډول نظر پوښتنه رد کړې ده. د رویل ډچ شل کمپنۍ د الاسکا سمندر غاړې ته نږدې په تیلو او غازو پسې د لټې خپله پروژه درولې ده، ځکه وایي په چوک چې سمندر کې یې ازموینې بې نتیجې وې. په یوه ناڅاپي اعلان کې د کمپنۍ وویل الاسکا ته څیرمه به خپلې ټولې سپړنې دروي. د چاپیریال ساتنې کمپاین کوونکو ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په بریتانیا کې د ساینسپوهانو یوې ډلې د لومړي ځل لپاره د انسان هغه جین جلا کړی دی چې د سګرټو ډېرې کارونې ته یې هڅوي. څېړونکو وکولی شوی معلومه کړي چې ولې ځینې خلک له دې سره چې ټول عمر سګرټ څکوي روغ سږي لري او نور یې بیا ژر په ناروغیو اخته کیږي. افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو دا د یو کال وشو. لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې څه دي؟ همدا موضوع دا ځل د BBC آزادې جرګې څېړلې چې نجمه زلای په اړه نور جزئیات لري. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که د نوي افغان حکومت د جوړېدا په وخت کې یو کال وړاندې هیلې ډېرې وي، خو اوس یې کړنې عام وګړي منفي ارزوي. مخکې خلک دولت څخه ډېرې هیلې نه لرلې، اوس ولې ناهیلې شول؟ څه علت ده؟ نماینده مردم یا به شکل د سیاسي چارو کارپوهان وایي د ټاکنو په کمپاینونو کې ژمنې ډېرې وي چې اکثره یې نه عملي کیږي، خو دلته یې سلنه کمه ده. که وعده سل وسیږي او اجراءات په 10 او 15 کې سره روان وسیږي، نو په حالت سره د خلکو ناامیدي منځته سره راځي. زه فکر کوم چې متاسفانه موږ د دغه حکومت نه چې اوس په افغانستان کې دی توقعات مو ډېر زیات وو، ولې که همغه واقع بینانه توقعات هم سړی په نظر کې ونیسي، زما په عقیده بیا هم اجراءات د دې حکومت ډېر کم له هغه څه ځینې دي چې باید وای. ملت افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون دا هیله پیدا کړې وه چې وضعیت به خوندي کیږي. د دغه تړون د لاسلیک کولو مخالفین وایي داسې ونه شول. زموږ نننی حکومت هیڅ کله دا جرأت نه لري چې له امریکایانو سره پوښتنه وکړي چې تاسو زموږ سره یو موافقت لري او په دې دغه موافقتنامه نافذ دي، ولی موږ تر حملې لاندې له باندې نه له یو خارجي هیواد له خوا نه، ولی زموږ سره رښتینی کومک نه کوي. خو حکومت هیله مند دی چې د یوه کال کړنې به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. ننګونې ډېرې دي، ستونزې افغان چارواکي هم مني، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې حالات به ورو ورو ښه کیږي. د دوی په وینا وخت لا شته. نجمه زلا BBC کابل. سبا ته د ملي یووالي حکومت یو کلن کیږي. په دې اړه دا اونۍ ځانګړي رپورټونه درته لرو. افغانستان کې پر ملي یووالي حکومت یو کال واوښت.
ننګونې اوس هم د ډیرو په ګمان هغومره دي چې د دې ګډ حکومت په پیل کې ولیدل شوې. بي بي سي پر ټلویزیون، راډیو او آنلاین د افغان حکومت د لومړۍ کلیزې په مناسبت ځانګړې خپرونې لري. له ولسمشر غني، ډاکټر عبدالله او بهرنیو چارواکو سره مرکې، ستاسو نظرونه او بحثونه به په دې لړۍ کې راسره ووینئ، واورئ او ولولئ. د سپورت له ډګره ځینې لنډ تازه خبرونه. بریتانیا کې د رګبي نړیوال جام لوبې روانې دي. استرالیا له یوروګوای لوبه په 3-0 وګټله او د A ګروپ سر ته یې ځان ورساوه. سکاټلند امریکا په 9-16 ماته کړه او B ګروپ په سر کې یې ځای ونیو. آیرلند او رومانیا سره مخامخ وو چې په 4-40 یې ماته کړه او په همدې ډول یې د D ګروپ سر ته ځان ورساوه. په شنبه انګلستان ویلز ته لوبه وبایلله. سویلي افریقا ساموا بیخي له لوبې وایستله او ایټالیا کاناډا په 23-13 ماته کړه. او په توکیو کې د 2020 کال اولمپیک لوبو تنظیمونکي ادارې سپارښتنه کړې چې دې مراسمو ته د نورې لوبې هم ورګډې کړل شي. د سړو لپاره بیسبال او ښځو لپاره سافټ بال، کراټه، سکیټ بورډ، د اوبو پر سر د تختې ځغاسته او غرختنه. د دې نویو قوانینو له مخې اوس کوربه هیوادونه کولی شي د لوبو ته 1 یا 2 لوبې وړاندیز کړي. وروستۍ پریکړه به نو راتلونکی کال په ریو کې د اولمپیک نړیواله کمیټه کوي. د شنبه له کتل د ټکنالوژۍ لنډ خبرونه حمید قیومي په کلیک کې درته راټول کړي دي. د انځورونو شریکونکي اپ انسټاګرام په تیرو 9 میاشتو کې 100 میلیونه نوي کاروونکي خپل کړل. اوس یې د کاروونکو شمیر د نړۍ په کچه 400 میلیونو ته رسیدلی دی. په 100 میلیونه نویو کاروونکو کې 15 میلیونه د امریکا نه بهر اوسېږي چې سم نیمه یې په اسیا او اروپا کې دي. په سان فرانسیسکو کې میشت دا شرکت چې په 2012 کال کې فیسبوک په پیره له دې لاسته راوړنې خوښ دی. دا تیر اونۍ د جرمني تر ټولو ستر موټر جوړونکي شرکت فوکس واګن په امریکا کې د داسې اپ کارولو پلو ومنله چې د ګاز پایلې ټیټې وښیي. داسې اټکل دی چې د دغې راز را د بره کېدو وروسته به په ټوله نړۍ کې د فوکس واګن شرکت نږدې 11 میلیونه ګاډي اغېزمن شي. د فوکس واګن مشر مارټین وینټرکون د دې راز بربنډېدو وروسته استعفا ته اړ شو. اوس فعالان وایي د حقوقي ملکیت قانون باید د موټر جوړونکو اپونه له ازموینې خوندي نه کړي. د مایکروسافټ څېړنې وایي د هغه اپ بشپړېدو ته نږدې شوي چې تومر په سمه توګه اندازه کړي. له کمپیوټري ټوموګرافي او سټي سکین نه هم په ښه بڼه. تر اوسه د تومر د کچې معلومولو دا کار په لاس کېږي او سمې پایلې نه ښیي. اټکل دی چې د NRI پروژې پر مټ به د تومر د کچې معلومولو بهیر 40 برابره ژر وشي او د داسې درملنې وړاندوینې به هم وکړي چې ډېرې اغېزمنې وي. او په پای کې د فیسبوک ځواک پیاوړی دی. دوی خپله د 360 درجې نوی ویډیوي اپ وړاندې کړ. له دې سره یې اوس کاروونکي کولی شي ویډیو له هر اړخه وګوري. د سټار وار فلم دا کلیپ لومړنی ویډیو ده چې خپریږي. ویډیو په ځانګړو کمرو جوړیږي چې 360 درجې انځور په عین وخت کې اخیستی شي. کلیک مولید او په تلو کې راځي د ښکلي انځورونه وګورو. د نړۍ په لارو بر کې خلک بېګا له کوټو بهر آزاد هوا ته ووتل چې یوه ډېره کمسارې پیښه وګوري چې د لویې سپوږمۍ یا خسوف یا نیونه ورته وایي. سپوږمۍ چې زموږ ځمکې ته رانږدې کېده نو ځمکې پرې سیوری وکړ او همدا و چې له نورو کلونو دا ځل ډېره ښکاره ښکارېدله. کله چې سیوری پرې پرېوت نو خپله سپوږمۍ بیخي سره وه چې ډیرایو د وینې سپوږمۍ وبلله. نو دا خبري خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. زموږ دا او نور خبرونه د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه bbc.pashto.com باندې لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. هلته د افغانستان د حالاتو ترڅنګ د نړۍ حالات، ځانګړې ویډیوګانې، مرکې، ځانګړې پیښې او د مهمو پیښو انځورونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. خبرونه مو همدومره وه. بل هغه مو سبا ده چې د ماښام پر 5 بجو خپرېږي. د اوس لپاره ښه وخت، ښه شپه.